د زړګي حال په خدایا چاته وایم په د دنیا السلام علیکم وسنګ خیر دی کار دا بارا مې له आवाज ورکوم مې نه اوسګار یې یو اوسګار نو تاسو پکې سره په انسانانو وړه کنور پکې سوړې بس دغه نو وڅیا پکې مو سره دغه د لک سیمټ دی شو بورې دي نه بورې دې کې سوړې شي بس دې کې شپږ بورې وړې څه واره شي شپږ پراله یو څه کنه بس یو موږ سره باغدان روان شي نه صحیح روان پسو پراله څه دی وړې دی بازار کې دی خدارون نه دی دی اصل طرف ته او د دې طرف دغه کې مینه ویځه شروع کړې دغه دې نو نږدې دی په کوم دغه بازار کې دی ها خو هغه کوڅې ته دا څه لغون ته کې لار ده نلته کې ډایرکشن وره ها لګا لار پکې شته بیا نو هلته کې به بیا داسې پمله وړې بیا خو د بلار وړو دې کړه په موږ خو واسطه دې بلار وړو نو بیا په لوډر وګورې لوډر ولا بلا کارم کوي او نو چې پیسې له لګې ډېرې در کم بیم نه شوړې شو خبره نه بچیا ها زموږ د خپل ته وره پیسې کالو وته بس صرف وسه غونډار غړو او بس صرف لوډر مخ کې ولاړې دي کنه محمد ولاړې سو ستنه د چلولو او د ریزه پیدا کوو چې کوم الله دې بس منګوي نو صرف دغه وسیله ده ولې ځامن دي نو نشته سوچوي نو به دا کار کولی ځامن دي نشته دا کنه په دا چې کوم وایو د څو نو هغه مې وځه کړی ها بس ابو ځان بیل شو نه بس ابو ځان خپل ډار در خورې ما ته وشره لور ده او یو کور ولا بیمار ده بس دا غیر په لګیا مې څو کوی ژوند دی نورم نه سره کور کې را نورم نه سره لور د 5 سالو شله دا نو بس هغه وسیله الله کې هو موږ سره باندې جوړه شوې علاج ملاج وتا کې کنه لور ده یره دې علاج نه ده بس هغه په کې کې سال لو باسه مو په کې کې ما کم ده نه امورم کوم نو دغه نه جوړه راو بس سال یو ځل راځم بس هغه وباسه نو کولای ما زیات لار شم نو بس هغه مور ولا مته به چې وبور کړی چې ما خام ماستر منځلو کو به واپس درنه کوم بس ما زغه ډیوټي بس او غروریان خو تاسو د پوښتنه کوي دا غفورم نه کوي نه زمونږ نه چې په اختر کې د وسه په راغلي نه پزړو بللن به دستا د غم قصې چنار د ناړې دلې چنار د ناړې ما دوړې سترګې سړې د بستا باندې صرف 13 نه سوځولې 500 روپۍ وکړي او راغلم په دا کډیا ولاړم دا په دې ته مو د 500 روپۍ کې سوځولې یو اصلیم کمی وایو لکه دا و تاسو سره ودی پټرول او مجهول یا پټرول کې نه کسي دي پټرول خو سم درانه نو سوا 2 روپۍ وایي دا 500 روپۍ مزدوري کړی دا 500 روپۍ کې پټرول یې جوړ او هغه په دا کډیا ولاړم بابا یو کار کوه جی خپل ځامن دي تاسو نه کوي جی جی موږ هم ساده ځامن یو کنه ولنه ستاسو الحمدلله الله کې بل یوغه بل خبره مې نه ونیوله هغه په دې بنظیری په دفتر کې زما بل لوکي واغه په ګرځولو کې واده وا څنګه وره ما خام دې مې دا غاړي چاپ کړو مو دې نه سره جمعه ما دور واده له مې په کې کار خراب دي هغه ما ته بابا مال به ټول دې مولا راکې او څه دې پکاري الله دې کې زه نه شم کوله او بابا ګوره دا څه کار په وخت ما استغفر کې نه هري یو کنه بابا ګوره موږ ټول ساده ځامن یو په دې پښتونخوا کې چې هر یو پښتون دی هغه ستاسو ویلې بابا او دا موږ یو ټول نه ډیر بارود لري موږ یې تاسو په مخ خوشالي راشي خبر نه پاله نه یو ولاړ ان شاء الله موږ برازو بیا تاسو تاسو به کودل تما تاسو پروژه کې مليدلې هو ټایم کې ډیر زیات راشي دلته کې گاډي درې دونه دا شکار دی بابا نن تاسو وايي مزدوري مې نه راکړې نن تاسو الله پاک 1000 روپے مزدوري درکړه دا نن تاسو مزدوري شو بدام دا غلاري بشکه دا الله طرف دی دا تاسو وایي دا خپل زوی له طرفه دا قبول کا الله له غوړو جن باندې خوکا او الله پاک دې اجر په هغه د کې په دې باندې دا چې کومه بیمار دا خبرې کولی شي
ذهني برابر ده بالکل خبره برده خو پنځه شپږ پیرې به ده د خبرې تپوس به دې تکې دا به څه خوښي به خوراکې تاسو سره خو ډېر ټایم شوی دی تاسو ته خو به پته یې که نه خدای شته چې هغه دونه پرهیز کوي دونه چې دا بل مې راوستی و د عمر نه د جمعې په ورځ باندې مازدیګر کې نو هغه ما ورته ویل دا صحت یې داسې شوی دی چې بالکل دا رګونه به کې ښکاره ښکاري او لوږه او سرمن پاتې ده هغه ورته چې بیا هر څه خوره چې څه زړه ته کېږي هغه خوره هغې ورته ویل زه د یاره نه خوړی نه شم دا کوم دی دا داسې ورننوتی دی ته بېچاره نن دی خو سبا دی مري زه ورته وایم یاره ښه مه کوه څو پیسې ژوندی په کاله منډې وام بابا دا د خوشحال نه ګوره دلته کې دې اډه کې تاسو ولاړ یې ګوره زموږ خپله یم نمردان مونږ به تاسو له راچپل کېږو انشاءالله څومره زر ممکن وي مونږ به تاسو له راځو تاسو سره به ملاقات کوو انشاءالله داسې به سم نه وي اوس به داسې کار وکړې چې په ژړا خو دې نه پرېږدم ځکه چې اوس به ګوره په خوشحالۍ باندې داسې کار به وکړي چې ابۍ ته به ابۍ ته به ووایې زوی دې راغلی وه چې راته وایي کوم زوی نه ابۍ سره به انشاءالله ملاقات کوم په دې به ابۍ له دا ونیوئ په دې به ابۍ له نه نو زمونږ مور نه راغه نو چې زمونږ مور ده دا ونیوئ په دې به ابۍ له چرګ راوالې ښه مزېدار ابۍ ته به ووایې دا دې راځي په دې کې به ځان له یخني وکړي او زمونږ د طرفه دې وشي او اوس به تاسو چې کوم یو کار وکړئ سره نن به تاسو لاړ شئ نن د له خدای پاک ډېره ښکلې مزدوري درکړه هغه خپلې لوړکۍ سره او ابۍ سره به نن ټایم تېر کړي یو ورځ چې تاسو د مو کې دا زمونږ د پارلر سره نن د الله پاک ډېره ښکلې مزدوري وکړه سبا بیا الله شته